هسې ګوښه یم، د حالاتو نه خفه نه یمه، باور وکړئ په حالاتو هم ډاډه نه یمه. چوپتیا خوره سپوږمۍ روانه له منزله اوړي، که داسې پاتې شي حالات خپله په بلا وړي. زه بې باوره شوم که تاسو د مرچلې خلکو نارې وهم، چغې مې نه اورئ دا ولې خلکو. ولس په خوله کړئ ګورئ داسې حکومت نه جوړیږي، دا بنیاد کوږ دی او په دې عمارت نه جوړیږي. خارو ته راغلی په یو بل باندې مو زیری وکړ، خارو ته راغلی په یو بل باندې مو زیری وکړ، لکه د غزونو مو په خپلو ځانو سویری وکړ. ستاسو شعار او ګوت څنډنې د همدې لپاره، ستاسو جهاد او سرخندنې د همدې لپاره، ستاسو ارمان وزارتونه او ریاستونه و بس، هایلکس موټر د کابل جان پاخه کورونه و بس. واه د عمرو څیرې ګریوانه سر خوړلې ولې، واه د عمرو څیرې ګریوانه سر خوړلې ولې، هیڅ پوره کېږي نه ارمانه. سر خوړلې ولې که مې دا غوښې د کباب تر سټکي ورسوئ، وایم چې سر مې د قصاب تر سټکي ورسوئ. له دې نه پس هم سرشیندلې زندګي کومه، نه د بنده د بندګانو بندګي کومه. که مو له مخه د ښکلا آینه وښویده، که مو له مخه د ښکلا آینه وښویده، که مو داوار د پښو لاندې زینه وښویده، ږیره پټکی او واسکټ څادر به بیا پتلون واخلي، نه به څوک نوم د مسلمان نه د پښتون واخلي. تاریخ رټلي حاکمان له ځانه مه جوړوئ او د قدرت وږي لیوان له ځانه مه جوړوئ، او د قدرت وږي لیوان له ځانه مه جوړوئ.